ته ولې خاندې؟ Why are you laughing? Why are you laughing? مطلب ته ولې خاندې؟ L-A-U-G-H laugh او د laugh مطلب دی خندل. که ته اوس چاته وایې چې مه خانده نو په انګلیش کې ویلی شي don't laugh مطلب مه خانده. او که ته وایې چې ته ولې خاندې نو په انګلیش کې ویلی شي why are you laughing. د دې پرونانسیشن یعنې تلفظ لږ صحیح کړئ. laugh laughing. Don't laugh on people. Laugh with people. Don't laugh on people مطلب خلکو پورې مه خنده. Laugh with people خلکو سره وخانده. Don't laugh on people. Laugh with people. خلکو پورې مه خنده. خلکو سره وخانده. Assalamu alaikum dear friends. If you are new to this channel, so just let me tell you, we have started another series. It's called 4000 Essential Words in English Language. And this is the part 2 of this series. ګرانو کتونکو موږ 4000 essential English words شروع کړي وو. دا هغې دویم درس دی. په تېره ویډیو کې موږ 10 الفاظ او 10 جملې یادې کړې وې. نو په دې پارت 2 کې به انشاءالله موږ هم 10 الفاظ او 10 جملې یادوو. راځئ چې اوس شروع وکړو. ایډونچر او د ایډونچر مطلب د خطرو سره لوبې کول. لکه فار ایگزامپل تاسو به کتلي په ډرامو کې یا په مووي فلمونو کې دا خلک چې جهاز نه راټوپ کوي دا هم یو قسم ته ایډونچر دی. په غر باندې سایکل چلوي او داسې نور د ټول ایډونچر دی. د ایډونچر مطلب دی د خطرو سره لوبې کول. فار ایگزامپل ډرایوینګ ایټ میډنایټ واز ان ایډونچر. د نیمې شپې ډرایوینګ کول د خطرو سره لوبې کول وو. Driving at midnight was an adventure. د نیمې شپې ډرایوینګ کول د خطرو سره لوبې کول وو. midnight ویل کېږي نیمې شپې ته او night ویل کېږي شپې ته. approach او د approach مطلب دی نږدې کېدل. approach means نږدې کېدل. as I approached the car they ran away. څنګه چې زه موټر ته نږدې شوم یعنې څنګه چې زه ګاډي ته نږدې شوم هغوی وتښتېدل. As I approached the car, they ran away. څنګه چې زه موټر ته نږدې شوم هغوی وتښتېدل. carefully او د carefully مطلب دی په احتیاط سره. For example, keep it carefully on the table. ډېر په احتیاط سره یې په میز باندې کېږده. keep it carefully on the table. ډېر په احتیاط سره په میز باندې کېږده. chemical او chemical ویل کېږي کیمیاوي مادې ده. فار ایگزامپل it has a lot of chemical. په دې کې ډېر کیمیکل دي یعنې په دې کې ډېر کیمیاوي مواد دي. it has a lot of chemical. په دې کې ډېر کیمیکل دي. create او د create مطلب د جوړول یعنې یو نوی څیز جوړول. تاسو به کتلی وي ستاسو ملګری چې کله په اول ځل موبایل واخلي نو بیا چاته وایي چې ماله جمیل اکاونټ جوړ کړه، ماله فیسبوک آی ډي جوړه کړه، ماله ټویټر اکاونټ جوړ کړه. دې ته ویل کېږي create او د create مطلب دی جوړول. فار ایگزامپل I can easily create any account. زه ډېر په اسانه هر یو اکاونټ جوړولی شم. easy مطلب اسانه. I can easily create. زه ډېر په اسانه جوړولی شم. any account هر یو اکاونټ. زه ډېر په اسانه باندې هر یو اکاونټ جوړولی شم. evil او evil ویل کېږي بدي ته. یو وي نیکي او یو وي بدي. نو نیکي ته ویل کېږي good deed او بدي ته ویل کېږي evil او یو وي devil. دې کې صرف d فرق دی. په یو کې evil دی هغه ویل کېږي بدي ته. یو دی devil دی هغه ویل کېږي شیطان ته. نیکي ته ویل کېږي good deed، بدي ته ویل کېږي evil او devil ویل کېږي شیطان ته. فار ایگزامپل go away devil. شیطانه مخ دې ورک شه. تاسو پښتو کې وایئ که نه شیطانه مخ دې ورک شه. په انګلیش کې داسې ویل کېږي go away devil. شیطانه مخ دې ورک شه. evil eye بد نظر یعنی نظره کېدل یعنی نظره کېدل. evil eye مطلب نظره کېدل. فار ایگزامپل you have been afflicted by the evil eye. ته نظره شوی یې. you have been afflicted by the evil eye. ته نظره شوی وي. سنټنس ته یو ځل بیا واورئ لږ سخته ده. you have been afflicted by the evil eye. ته نظره شوی یې. experiment او د experiment مطلب تجربه یعنی په یو څیز باندې تجربه کول. فار ایگزامپل I wanted to do a new experiment. ما غوښتل چې زه یو نوې تجربه وکړم.
I wanted ما غوښتل to do وکړم a new نوې experiment تجربه یعنی ما غوښتل چې زه یو نوې تجربه وکړم kill او د kill مطلب د مړ کول kill مطلب مړ کول for example don't kill the house flies مچان مه مړه کوه don't kill مه مړه کوه the house flies مچان house flies ویل کېږي مچانو ته laugh او د laugh مطلب د خاندل laugh laugh او د laugh مطلب د خاندل for example why are you laughing ته ولې خاندې why ویل کېږي ولې are you ته laughing خاندې یعنی ته ولې خاندې loud او د loud مطلب د لوړ غږ یعنی په تیز یعنی په جګ اواز باندې for example don't talk loudly په جګ اواز یعنی تیزې خبرې مه کوه don't talk loudly په تیزه خبرې مه کوه